د معلوماتي او دینی ویډیوګانو په لړ کې مو یو ځل بیا دوستانو تاسو ته دینی او معلوماتي ویډیو راوړې ده. دا چې په ویډیو کې په سم موضوع خبرې شوي، لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له هغې وروسته ویډیو وګورئ. مننه. وای چې څوک د شپې اوده شي او بیا یې سترګې کولاو شي، نو چې دا کلمات وویله بیا دې د الله نه څه قسمه دعا وغوښتله، الله تعالی به ستا دعا ضرور قبلوي. نو که به ستا په زړه باندې یو ارمان دی یا ستا یو حاجت دی، ستا دغه حاجت پوره کیږي نه، ستا دغه ارمان پوره کیږي ما، د دې د وجې نه پریشانه یې، نو غم هم مه کوئ، پریشانه کیږئ هم مه. زه درته یو داسې وظیفه ښیمه چې نبی علیه السلام ښودلې ده. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د شپې اوده شي او بیا رایښ شي او دا کلمات ووایي: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فکمن کی رتم لکم نو چې ستا سترګې کولاو شوې د شپې او دا کلمات تی اوې، نو چې په دغه وخت کې تا څه قسمه دعا وکړله، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ستا دعا به الله تعالی خامخا قبلوي. او یو بل خوشخبری ته بیانومه، نبی علیہ السلام فرمای څوک چې زما حدیث واوري او چې څنګه واوري نو به نور مسلمانانو ته ورسوي، شیر کی خور کی، نو الله تعالی دې دغه انسان مختر تازه ساتي. نو که د نبی علیہ السلام په دعا کې خپل ځان راوستل غواړي، نو دا ما چې کومه خبره وکړله په دې کې د نبی علیہ السلام حدیث دی، دا د ثواب په نیت باندې شیر کا، انشاءالله چې د نبی علیہ السلام په دعا کې به راشي.